السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، راځم خپل ملګري ته چې ولي جوهر نومیږي کلک ملګری مې دی، نو هغې ته یې نوم ډیزاینومه او یو ګفټ، یو تحفې غوندې ورته برابروم. ده نو هیله لرم چې تر پایه راسره واوسېږئ. راځم لومړي سر کې دلته به کلیک وکړو، دا به لرې کړو، دلته به ورکړو ولي جوهر. ولي جوهر مې ورکړ دلته نوم. د رنګ به چې دی ملګرو دا تور به کړو. دا فاین مې خوښ نه سو، زه راځم دلته لیکو ولي جوهر. زه چې څه کوم هماغسې تاسو وکړئ. نو تاسو هم کولی شئ ځان ته یې ښایسته لوګو برابره کړئ په خپل موبایل کې. ولي جوهر، ډېر ښه. دغه څو رنګونه به کار اوسئ. ولي جوهر احمدزی ده. ښه، دلته زه راځم کوډونه کاروم. لاندې به راشئ تاسې، دغه به اوکی کړئ. د دې د دننه شاته سکرین به چې دی سپین کړئ، یا داسې رنګ وکاروئ چې ښکاره شي. اوس فی الحال بیا وروستي ترتیبوو. ښه، دې ته به راشو، رنګ به ورکړو. ډېر ښه. که دا مو خوښ نه وي، په دې کې چې کوم مو خوښ شو، یعنې دا د مافیا قوارې دي، خو نه همدغسې یې ماته ښه ښکاره شو. دا به تک تور کړو یاره، او په دې کې به لږ ایډیټ به وکړو. ښه، دا ولي به چې دی دې خوا ته به یې تور کړو، او دې خوا ته به بل رنګ ورکړو، یا همدا رنګ به ورکړو یا به سور ورکړو. سور ښه ښکاري یاره. ښه، اوس راځم دې ته
دلته دا کوډونه کاروم. زه چې هر څه کوم هماغسې تاسې هم وکړئ، نو د یو ښه لوګو جوړونکي به شئ. سنسیشن اوس ثبت کوم عکس PNG کې او فوټوپیا ته ځم. تاسو به راشئ دوستانو، فوټوپیا ته چې کله دلته راغلئ نو دغه صفحه ته ښکاره شي. بیا راشئ په دا اپشن به اوکې کړئ، ټمپلیټ. نو په دې ټمپلیټونو کې به یو دانه انتخاب کړئ. زه به دقه انتخاب کړم. دا هماغه نوم دی. دقه هلته صحیح. د ښکلا دپاره اوس ګوره لاړ به شئ، بل اپلیکیشن دی اوس به هماغه نوم راواخلئ. دا به ورته تور کړي. نور مو ته نری که نری څومره چې نری کور راځي کور غاړې ته نو هغومره ښه ښکارېږي. ګیفټ مې برابر کړه دوستانو. زه یې وګورم په رڼا مې کمه وه د موبایل چې څنګه راغلی دی.
واو ویری نایس ډیر ښایسته اوکې دا به ورته ور واسطه اوس دا به ورته زړه ورکوي خوښیږي به یې دا وګورئ دوستانو مننه به مو اوس کوي زړه یې ورته ورکړ ویری نایس نو هیله لرم چې د دغسې عکسونو جوړولو لپاره مو ویډیو تعقیب کړي وي همدغسې عکسونه جوړ کړئ درې څلور سافټویر ورڅخه مهمه دي